أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 61. په دې آیت کریمه او راتلونکو درو نور آیاتو کې رب عز وجل د اهل کتابو د حضرت موسی علیه السلام د قوم بني اسرائیل چې د موسی علیه السلام په دعوت باندې د دین قبول کړی وو او د په برکت باندې رب عز وجل د فرعون د غلامۍ او د هغه د ظلم او استبداد څخه خلاص کړی وو. د دې ځینې کمزوري نکتې او د الله عز وجل د لوري څخه عذاب دا یادی د دوه هدفو دپاره. یو هدف دا چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې دغه اهل کتاب موجود و او دا بني اسرائیل موجود و. دغه بني اسرائیلو پلرونه او نیکونه و چې دغه کمزوریانې د موسی علیه السلام سره کړي وې و دوی ته تنبیه ورکول کېدل چې ستاسو سره لوی رب څومره احسانونه کړي دي او څومره انعامات در باندې کړي دي او تاسو د کومو کمزوریانو سره په خپل وخت کې د خپل پیغمبر سره مخ شوي یاست. او دوهم هدف دا چې تر قیامت پورې ټولو انسانانو ته او ټولو نیکانو خلکو ته دا تنبیه ورکړي چې د الله عز وجل د لوري څخه په هر زمانه کې د خپلو بندگانو د نجاح او کامیابی لپاره انعامات وي، خو که د الله بندگان الله عز وجل ته سیده انعامات به زیاتیږي او که چیرې د خپل رای او د مزاج مطابق ناشکری شروع کی د الله د لوري به عذاب باندې راځي. دا پیغام پکښې دی. ما او تا ته هم دغه وایي. دغه د دې پیښې چې الله په دې آیاتو کې بیان کړي دي من وجهین یا اجمالی مخکې په قصه کې موږ یادونه کړې ده، ځکه هغه قصه به داسې وه چې دغه پیښو یاد نه وای سوی، قصه نه سره پیل کېدل. په هغو کې یوه پیښه دا وه چې دوی ته د تیه پر میدان باندې د اسمان د لوري څخه یعنی په غیبي شکل باندې من و سلوا مقرره وه. دیو موسی علیه السلام ته عرض وکړي چې یا موسی موږ پر دیوه خوراک باندې کفایت نسو کولی، موږ ته د داسې شیان حواله سي چې هغه مځکه راشنه کوي، لکه ترکاري، بادرنګ، غنم، دال، وږه، پیاز، داسې شیان دي موږ ته حواله سي. موسی علیه السلام دوی ته وویل چې تاسې عجیبه خلک یاست، تاسو ته ډیر بهترین فوق العاده خوراک مقرر دی، آیا تاسو یو خیر بهتر غوره خوراک دا په یو ادنا شي باندې بدلوي؟ نو د الله عز وجل دا حکم دی. تاسې دا نعمت نه دی خوښ
نو ستاسو سره په څنګ کې ستاسو سره په خوا کې یو ښار دی، دې ښار ته ننوځئ. په دې ښار کې دا ستاسې د ضرورت شیان چې ستاسې غوښتنه ده دا ټول سته. البته یو فرق به وي، هغه فرق دا دی چې تاسې کله دلته واست د الله عز وجل د لوري څخه دغه انعامات درته راتلل بدون ستړیا او بدون کسب، نه ستاسو څخه کم عمل غوښتل او نه ستاسو څخه د کم کار غوښتنه وه، غیبي راتلل بې له تکلیفه. او اوس چې تاسو دې ښار ته ولاړ سئ، په دې ښار کې به تاسې کښت او کرونده کوئ، کرل او ریبل به کوئ، دا مځکه به کرئ. په دې مځکه کې به تاسې ته ستاسې د غوښتنې دال دی او غنم دی، ترکاریانې دي، دا به ستاسې د کسب په نتیجه کې راشنه کېږي او حاصلات به اخلي، بیا به تاسې ځینې خوراک کوئ. دا خو د دې یو عمل دی چې الله جل جلاله یې په دې آیت کریمه کې بیانوي. او بل د دغه خبرې وروسته بیا د دې د عمومي برخلیک په اړه باندې، د دې د عمومي تاریخ په اړه باندې الله عز وجل یو یادونه کوي. وایي دوی څو عادات درلوده. یو عادت یې دا و چې دوی به د الله په احکامو باندې کفر کاوه، ځینې به یې منل ځینې به یې نه منل. او بل کار یې دا کاوه چې د تاریخ په اوږدو کې دوی د الله پیغمبران ناحقه قتل کړي دي، د دوی به هم دا یقین و چې دا پیغمبر دی او موږ ظلم کوو په ناحقه یې قتلو. او بل کار یې دا و چې اکثره ځایونه دوی د الله نافرمانیانې کولې. د تاریخ په اوږدو کې چې دا کار کاوه، الله جل جلاله دوی ته د یهودیانو ته همداسې تاریخي سزا ورکړې ده. هغه تاریخي سزا څه ده؟ رب عز وجل فرمایي وایي تر قیامته پورې به د دوی یوه تاریخي سزا دا وي چې کله به تر قیامته پورې د دوی په لاس باندې حکومت نه وي، هېڅ کله به دوی د ضلالته څخه خلاص نه وي، هېڅ کله به تر قیامته پورې یهودیان د هوسایي، خوشحالۍ، کامیابۍ ګوله په خوله نه. دا د الله عز وجل د لوري څخه یوه تاریخي سزا یهودیانو ته ورکول سوه. د تاریخ په لحاظ باندې لومړنی دین یهودیت دی، بیا وروسته تر سوونو کالو وروسته بیا نوی دین عیسویت منځته راغلی دی، بیا سوونه کال وروسته د اسلام مبارک دین منځته راغلی. نو کله چې دغه یهودیانو دومرې تاریخي اشتباهات یا د دې دومرې تاریخي کمزوریانې دا ترسره کړلې او الله عز وجل دغه تاریخي سزا دوی ته ورکړل، او دا سزا تر دا نن هم پاته ده. په دنیا کې یو مملکت هم د یهودو نسته، سره د دې چې د یهودیت دین د اسلام تر دین مخکې راغلی. که قدامت ته اعتبار سي نو اوس به په دنیا کې تر ټولو لوی دین یهودیت وایي. اوس د نفوسو په لحاظ، د نفوسو د شمیر په لحاظ عیسویان په دنیا کې ډیر. اولین دین دی، دوهم دین د اسلام دی، دریم یهودیت دی. اما په ټوله دنیا کې یو مملکت هم د یهودیانو نسته. اوس نو سړي ته سوال پیدا کیږي چې د اسرائیل مملکت خو د یهودو دی، نو دا اسرائیل په دنیا کې یوازینی ملک دی چې باچا او فوج او وزیران یې ټول یهودیان دي، دې کې شک نشته. البته دغه د اسرائیلو مملکت دا څنګه رامنځته سو؟ دا په داسې شکل باندې رامنځته سو چې دا یهودیان په خدع او دوکه باندې راتلل، په دې بیت المقدس سپېڅلی ښار یا اوسنی د فلسطین هیواد چې یادیږي، په دې کې د بیت المقدس سره په شاوخوا کې یو څه دی وه، څه مځکې رانیولې هله ډېرېدل، آخر کې یې حمله وکړل، د دنیا د نورو کفارو په زور باندې د خپل استقلال اعلان یې وکړي چې دا یو مستقل دولت دی. اوس که د دنیا نقشه وکتل سي، دغه د اسرائیل مملکت دا داسې تک شین پاته دی، په دنیا کې هېڅوک په رسمیت نه پېژني. د دنیا دا بېجینه مملکتونه چې دي دی نه پېژني. ټول عرب 22 مملکت عرب او اسرائیل موږ نه پېژنو. دا د فلسطین خاوره ده، یو دانه مملکت چې نو بیخي د دې کفارو ګوډاګۍ هغه رفت و آمد ورسره لري. په ټوله اسرائیل کې یو مسلمان نشته، چا سره نه ویزه لري نه تګ راتګ لري، بس لکه یو غل چې په ښار کې غلا کړي او په ډېره چابکۍ باندې تللي، په غره کې تر یو ډبره لاندې ښخ وي او هلته پټ وي چې لرې یو څوک راځي دی ټک پر کوي، وایي مه راځه، دی خو خپل ځان په خطره کې ویني. که یې دوست راځي که یې دښمن راځي، هېڅوک نه پرېږدي. لکه د غلا یو ټاټوبی دغسې یو ځای لري. د دنیا اسلامي مملکتونه یو په رسمیت نه پېژني، کفري مملکتونه په رسمیت نه پېژني، دا یو استعمار بولي. او دا سره د دې چې څوک یې په رسمیت نه پېژني، د دې سره داسې یوه ورځ نه ده راغلې چې اسرائیلو دې د فلسطینیانو
د لا څخه یوه شپه هم پر آرامه تېره کړې، یا په یو ښار کې یا په بل ښار کې خامخا به د دې څوک زخمي وي، یا به یې کور نړېدلی، یا به یو ډول نه یو ډول مشکل ورته پیښ. داسې د زندان ژوند یې حقیقت نه لري، تش یو نمایشي شی د زور. نو الله جل جلاله دوی ته دا تاریخي سزا ورکړه چې دوی ته به د تاریخ په اوږدو کې ضلالت د نورو د لاس څخه به دوی په آرام نه وي. یعنې د مسلمانانو د یو کوچني مملکت په دنیا کې سته، د هغه حیثیت هم په دنیا کې یهودیان نه لري. که د زور معامله وي داسې خو نه دی کار لکه د دې. او یا بعضې علماو دا خبره کړې ده چې په دنیا کې رب عز وجل نورو ادیانو ته و نورو دینونو ته چې کوم مملکتونه ورکړي دي د دوی واک و ځواک به هغه ته داسې وي لکه هېڅ شی. ځکه علما دا وایي، بعضې محققین دا وایي چې دا اسرائیل د عربو په منځ کې راغلي او عرب دومره پر اسرائیلو ډیر دي. وایي که چیرې عربو یو ګیلاس اوبه چې سړی څښي په یو وار، دا ټولو عربو دا یو ګیلاس اوبه پر اسرائیلو توی کړي وای، اسرائیل نقشه به له منځه وړوي. نو څه چې بېدیني په مخه اخیستي دي، عیاشي په مخه اخیستي، د دنیا خوب په مخه اخیستي دي، د پارو سره معاملو په مخه اخیستي، عرب دونه پر ډیر. یعنې دا چې دوی به نه یي که نسبت و نورو ته به دومره لږي. او نور دینونه داسې دینونه دي د ټولو ادیانو په اتفاق خلک په بده سترګه ورته ګوري، لکه هندویزم. دا هندویزم دا د عقل ډېر لرې دین. په دنیا کې چې څه دینونه دي، څه پروفیسران دي، څه پوهان دي، په اتفاق دا وایي چې تر هندوانو بې عقلان نسته د عقیدې په لحاظ، چې غوایي ته احترام کوي، د غوایي په بولو باندې دفترونه مینځي، د غوایي بولې څښي، او هر یو په خپله خوښه باندې خدای جوړوي، او هر یو دوه درې خدایان لري. په بازارو کې بوتان ځړولي، په موټرانو کې بوتان ایښي، کورو کې بوتان ایښي. داسې بعضې شیان دي چې اوس سړی نسي ویلی، په دا ویلو انسان شرمېږي. هر شی یې خدای. یوه عقیده د عام مشهوره تش آوازه نه ده، ما خپله لیدلې ده، د انسان د ذکر د عورت عبادت وای، دا زموږ خدای بت یې جوړ کړي او په دې بت کې انسان ته د ذکر ورکړي، اوبه پکښې اچي، دلته بیا خوله پرېږدي څښي. دا یو برکت. ډېر جاهل قوم، ډېر د عقله لرې قوم، دوی لا یو مملکت لري. د هندوانو دا یو مملکت دی او پر اسرائیلو باندې پر 5 واړو حیثیت هم زیات، قدرت هم زیات. خو دوی ته الله دا تاریخي سزا ورکړه چې دوی به د ضلالت و مسکنت و ذلت د دې څخه نه وځي. نو ځکه چې د الله عز وجل سره سړی څومره په چمو کې اوسېږي، هغومره به الله سخته سزا ورکړي. په تاریخ کې په قومونو کې ډېر چل لرونکي او احسان فراموشه او د الله د دین حق پټونکي دا یهود قوم سوی دي، همدغه سزا الله ورکړې. دا دوهمه خبره الله عز وجل فرمایي. راځو یو ځلې دا آیت را ترجمه کوو. الله عز وجل فرمایي: وَإِذْ هغه وخت د یادولو وړ دی قلتم چې تاسې وویل، یا موسی، ای موسی علیه السلام، لن نصبر علی طعام واحد، کله موږ صبر پر یو خوراک نسو کولی، فادع لنا ربک، ته وبوله زموږ دپاره رب خپل، یخرج لنا، چې راوباسي زموږ لپاره، مما د هغه شیانو څخه تنبت الارض، چې مځکه یې شنه کوي، من بقلها وقثائها، ترکاري او بادرنګ و چمبرخیال، وفومها، وږه د دې مځکې، وعدسها او دال د دې مځکې، وبصلها او پیاز د دې مځکې. دا شیان موږ ته راوباسي، ترکاري، بادرنګ و چمبرخیال، وږه، دال او پیاز، دا شیان موږ غواړو. قال موسی علیه السلام ورته وفرمایل: اتستبدلون، آیا تاسو بدلوي الذي هغه شی چې هو هغه شی ادنا، هغه ډېر ټیټ رتبه دی، بالذي په هغه شي سره چې هو هغه شی خیر بهتر دی. خیر شی ورکوي، یو ادنا شی لاسته راوړي. نو تاسې داسې وکړئ: اهبطوا مصرا، دې ښار ته کښته سئ، ښار ته ورسئ، فإن لکم، پس یقینا ستاسو لپاره به په دې ښار کې ما سألتم، هغه څه وي چې تاسو یې سوال کړی. دا خو د دې خبره وه. اوس هغه تاریخي سزا او د دې تاریخي اشتباهاتو یادونه الله عز وجل وایي. رب عز وجل دې ته سزا ورکړه. څنګه؟ وضربت، ووهل سو علیهم، پر دې باندې الذلة، ذلت، د ذلت مهر ور باندې ووهل، ذلیل، والمسکنة، مسکنت، وباء، او دوی وګرځېدل، بغضب من الله، په یو غضب کې د الله د لوري څخه. ولې؟ وذلک، دغه عذاب چې دوی ته ورکول سو به په سبب د دې چې ان په تحقیق سره هم دوی چې وکانو یکفرون، دوی کفر کاوه بآیات الله، د الله په آیاتونو باندې، ویقتلون النبیین، او انبیاء یې قتل کول، بغیر حق، په ناحقه باندې. دا بغیر حق لفظ الله عز وجل
یاد کی چې د دې هم دا عقیده و چې دا نه قتل نه حق دی او ذالک دا سزا د دې چې بما عصوا په سبب د هغه نافرمانی چې دی کاوه وکانو ودی یعتدون تجاوز کاوه تر حد تیرېدل. رب عز وجل اوس هم پر دې باندې لار نه بندوي. وای تاسو ته خدا تاریخي سزا درکول سوه که تاسې د دې سزا څخه ځانونه ایستل غواړئ بیا هم دروازه در باندې بنده نه ده. د رب عز وجل رحم ډیر دی. تاسو چې هر څومره نافرماني او بدي کړي بیا هم د سزا ځان خلاصول غواړئ نو بس لاره ادا ده چې ایمان راوړئ او صالح عمل وکړي. د الله عز وجل دا د سره وعده ده چې نه به په دنیا کې تاسې دپاره غم وي او نه په آخرت. د دنیا د دې زلالت و مسکنت به هم خلاص یاست او د آخرت عذاب هم خلاص. رب عز وجل فرمایي ان الذين یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دي والذین او هغه کسان هادو چې یهودیان دي والنصارى او نصرانیان دي. یهودیان خو نو د یهودیت په دین کې داخل خلق بلل کیږي. نصارا دا د عیسی علیه السلام په دین کې داخل خلق بلل کیږي. والصابئین او هغه کسان چې صابئین دي. صابئین چاته وایي؟ د صابئینو په تعریف علماو بېلابېلې خبرې کړي. ځینې علما دا وایي چې صابئین دا د ستورو پرستش کوونکي خلک ستوري خدایان بولي او د دنیا نظام د ستورو د اوښتلو سره تړلی بولي مشرکان. ځینې بیا وایي چې صائبین دا هغه کسان دي چې د یهودیت او د نصرانیت دین څخه یو غورچاڼ راخستی دي یو نوی دین یې جوړ کړی خو په هر صورت د اسلام څخه وتلي د باندې د یو بل دین پیروان دي باطل دین دی. وای که دا صابئین هم او یهودیان هم نصرانیان هم د دې څخه هر څوک من هغه څوک آمن بالله چې ایمان پر الله راوړي والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې ایمان راوړي وعمل صالحا او عمل د نیکو وکي فلهم د دې دپاره اجرهم مزدوري سته عند ربهم پنیز د رب د دې او دا مزدوري چې الله ورکړل د دنیا د تکالیفو به هم خلاص. ولا خوف علیهم نه به ویروي پر دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمګین نه به ویروي. خوف څه ته وایي؟ خوف راتلونکي کې د یو غم د خطر څخه ډار چې پلانکی خطر به سبا راسي هفته بعد به راسي میاشت بعد به راسي د دې څخه ډار او د هغه ډاره درد محسوسول دې ته خوف وایي. حزن دې ته ویل کېږي چې یو غم یو خطر تا ته پیش دی فی الحاله تا دردی دې ته حزن وایي. دې ته به نه خوفي او نه به حزن وي دوی به خلاص. واذ اخذنا میثاقکم په دې ځای کې به الله جل جلاله یوه بله پیښه یادوي. که ستاسو یاد دي په تېرو درسونو کې مو دا خبره وکړه چې موسی علیه السلام د بني اسرائیل قوم څخه د 12 ډلو د هرې ډلې څخه شپږ مشران د ځانه سره بوتل. 72 نفر کېدل. په دې 72 کې 2 هم په څه وجه پرېښول. 80 نفره یې د ځان سره د شاهدۍ دپاره بوتلل چې دا خلک به بیا وایي چې دا تورات تا ته الله نه دی درکړی دا دې هسې یو کتاب راوړی دی د ځان. نو د 80 کسان چې تور غره ته ولاړل هلته د الله خبرې واورېدلې چې دا الهي کتاب دی تاسې عمل ورباندې وکړي. بیا چې کله خپل قوم ته راغلل موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل چې دا کسان شاهدان دي چې دا کتاب ماته الله راوړی. دوی خو ټول عمر کاږه کارونه کول په هر عمل کې به یې کوږوالی پروت. قوم چې د دې څه پوښتنه وکړه چې تاسې څه وایاست دوی ورته وویل دا د الله کتاب دی. هغه راته وویل چې دا کتاب یوسي عمل ورباندې کوي. خیر دی که ګران ځایونه و بیا ستاسې خوښه. درواغ یې وویل. ګران ځایونه که مو ګران احکام که مو نسوی کولی پروا نه. دا درواغ یې وویل. دا درواغ چې وویل په دې کې خو نو د ځینې داسې احکام وه پر د دې پر نفس و پر مزاج به ګران تمامېدل. موسی علیه السلام ته ویل دا موږ نسو کولی هغه اسانه به کوو دا ګران موږ نسو کولی. او موږ ته هغه شاهدانو دا خبره وکړه چې الله فرمایي که مو نسوی کولی. خیر رب عز وجل ملائکې ته حکم وکړي جبرائیل علیه السلام رالی د فلسطین د غرونو څخه یو غټ غر راواخیستی پر دوی ټولو پورته او اعلان یې ورته وکړي خذو بقوه ونیسئ دا کتاب چې الله تاسو ته راستولی دی دا په خپل طاقت حکم په حکم عملي کوي. دا نه چې دا ګران دی دا اسانه که یې نه عملي کوي دا غر به د الله د لوري څخه پر داسې در شوی سي ټول به چښتان زره کړي. یو دم پر سجدو پرېوتل زارۍ او چغې کړلې چې یا الله غر وګرځوه
موږ ټول احکام منو، ټول مکلف شول. دا مشهوره پیښه وه. دا بني اسرائیل او دا یهودیان چې اوس دي دوی هم ټول دا عقیده لري چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې هم خبر دي په دې باندې او اقرار یې کاوه. نو اوس دلته یو سوال سړي ته پیدا سي. په قرآن کې خو حکم داسې دی لا اکراه فی الدین، په دین کې زور نشته. مسلمانان که چیرې ورسي یو کفري مملکت ونیسي، دا به نه کوي چې مسلمانان و دې کفارو ته ووایي چې ژر مسلمان سه، که مسلمان نه سې سر دې په توره در وهم، بلکې چې کله یې پار زیر دست راغلل دا به ورته وایي چې وروره که مسلمان کېږې زما سره به مساوي حق وړې، زه مسلمان یم ته مسلمان ما او تا به سره ورونه یم. که نه مسلمان کېږې نو بیا به ججا ورکوي اسلامي هېواد، ټکس به ورکوي د هر نفر پر سر ستا خوښه. خپل دین کوې که د اسلام دین ته راځي، په زور اسلام نشته. په خپله خوښه راغلی ښه تر ښه، که په خپله خوښه رانغلی لازمي نه ده. اما که اسلام ته نه راتلی بیا به جزئیه په اوس مصطلحه لهجه باندې ورته ټکس وایي دا به ورکوي. نو دلته خو په دوی باندې په زوره باندې دا دین ومنل، غر ورباندې پورته. نو بیا علما وایي، مفسرین حضرات فرمایي چې دا د اسلام دین ته راتلل دا دوه ډوله. یو دا چې کافر راځي، کافر که د اسلام دین ته راځي په زور یې څوک نسي راوستلی، که په خپله خوښه راځي رادې سي، که نه مسلمان به دعوت ورته کوي په زوره به یې نه راوړي. او یو د اسلام دین ته راتګ دا دی چې یو وار د اسلام دین ته داخل سو، د اسلام خوند یې وڅاکي، بیا ووتې دا دوهم وارې به نو په زوره راځي، که نه سزا به وي. ځکه یو کافر چې مسلمان سي څه وخت بعد بیا کافر سي دې ته مرتد وایي. د مرتد سزا په اسلام کې دا ده چې 3 ورځې به یې بندي کوي. د ده په زړونو کې چې څه شکونه پیدا سوي چې د هغه جواب به علما وایي، که نه نو سزا به ورکوي، د اعدام سزا به ورکوي. نو دا یهودیان خو حق دین ته راغلي وه، اوس ګمراهان و دین یې نه ماني. ځکه یو څوک چې دین حق دین ته تسلیم سي و حق دین ته تر تسلیمۍ وروسته وځي بیا مسلمانان زور ورسره کولی سي. راځو د دې آیت ترجمې. و اذ هغه وخت ته یادولو وړ دی اخذنا چې موږ واخیستل میثاقکم وعده ټینګه ستاسو څخه، ورفعنا او پورته مو کړي فوقکم د پاسه ستاسو الطور ترغر، او دا مو درته وویل خذو ونیسئ ما هغه احکام آتیناکم چې تاسو ته مې درکړي دي بقوه په خپل توان او طاقت سره، واذکروا ما فيه او ذکر د هغه څه وکړي چې په دې کې دي. یعنې کم دین چې مو تاسو ته درکړی و د هغه یادونه وکړي، ای بالعمل به یادونه وکړي، یعنې د عمل جامه ور واغوندي. او بله خبره دا کار تاسو وکړي لعل د پاره د دې چې کوم تاسو تتقون تاسو تقوا والا جوړ. ثم تولیتم من بعد ذلک، تاسو بیرته تر دغه وعده کولو وروسته وګرځېدلاست. فلولا فضل الله، که چیرې د الله فضل نه وای پر تاسو باندې، ورحمته د الله رحمت نه وای پر تاسو باندې، لکنتم تاسو به سوي وای من الخاسرین د سختو تاوانیانو څخه، تر دې به نور هم تاوانیان سوي وای. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد لله رب